بسم الله الرحمن الرحیم. زه وحید امید د جماعت پښتو ادبي جرګې تعلق لرم او بل ما ملګرو ډېرې ښې خبرې وکړې دې ځای باندې د خوشحال بابا شخصیت باندې د هغه په هر اړخ باندې خبرې وشولې، خو زه به د خوشحال بابا په دغه باندې یو څو خبرې وکړم دې ځای کې د مزار په حالت زار باندې. ټول اول خو زه د ایاز بند توخین صاحب ډېر شکریه ادا کوم چې په دې مزار حالت زار چې نن سبا سورم دی دا کار پکې وکړو، نور مثلا ډېر کارونه پکې وکړل، خو نن سبا د دې رسټ هاوس کې هېڅ تنظیم سہولت نشته. تاسو د شاته ګورئ باران را روان دی او دلته مېلمانه راغلي، د مېلمانو د تنظیم هېڅ سہولت نشته دی. دې لپاره زه خپلو مشرانو ته ادا کوم چې په دې حال ځان پیدا وکړئ. مخامخ تاسو وګورئ دا ګیټونه دي، دا هم مات ګوډ دي، په پړو باندې تړلي شوي دي. زما مشران دې طرف ته هم توجه وکړي. دا خبرې دي. ډېره مننه. خوشحال بابا مونږ د په مزار باندې ولاړ یو. طارق تاثیر مینوم دی، د خاص سره تعلق دی، د عوامي ورکرز پارټۍ ضلع نوشهره جنرال سیکرټري، شعر و شاعرۍ سره او د جمال ادبي جرګې سره تړون لري. د خوشحال خټک په حواله سره چې تاسو څنګه پوښتنه وکړه، نو زما خدای ایمان او عقیده ده چې خوشحال خټک زموږ په پښتنو مشرانو او شاعرانو ادیبانو کې لومبنی کام پرست شاعر دی چې د پښتون ته دا یو شعور ورکړی دی او پښتون ته دا ښودنه ورکړې ده چې تاسو قوم یې او په دې منطقه کې تاسو خپل یو حیثیت لرئ. د دې نه علاوه خوشحال خټک د پښتو ننګ او کام پرستۍ نه علاوه په نورو موضوعاتو باندې ډېر اظهار خیال کړی دی. مثلا هغوی په طب باندې لیکل کړي، طب نامې په نوم یو کتاب د هغوی بازنامه دی، او د اسونو د دې نورو ځناورو بیمارو باره کې طب باندې لیکل کړي دي، سواتنامه دی، یو کتاب دی په سیاحت باندې. او خوشحال خو د قلم سره سره د تورې خاوند هم دی او ډېرو جنګونه د مغولو سره کړي دي او د بنګښو او د سبزو د رابېدارولو کوښښونه هم کړي دي. نو خوشحال بابا چې موږ څونه رڼا اخلو، د هغه د شخصیت نه موږ رڼا اخیستل پکار دي او دا صرف د خټکو نه بلکې د ټولو پښتنو یو مشترکه اساسه ده. او کلم چې د پښتون د بیدارۍ او د پښتون د شعور او د پښتون د یووالي او په ټوله نړۍ باندې د پښتون د اقتدار خبره راځي انشاءالله دې کې د خوشحال روښانه فاتحه. بسم الله الرحمن الرحیم. زه د جمال پښتو ادبي یو غړی او دې نه مخکې کوم خبرې وکړې زما مشران عثمان تاثیر بخښنه غواړم، زه عثمان تاثیر مخاطب یم او دې نه مخکې هم زما کوم مشران چې وایي خبرې وکړې، سلیمانیار صاحب خبرې وکړې، امام منظر صاحب خبرې وکړې، خو زه به دا خبره وکړم اوس مونږ د خوشحال بابا په مزار باندې ولاړو. په کار خو دا چې مونږ د خوشحال بابا په باره کې زه خبره وکړم، خو زه به د کیف صاحب او د جان لالا ډېر زیاته شکریه ادا کوم، ځکه چې ټولو ته پته ده، د خواو شاه جرګو ته هم پته ده چې د جمال پښتو ادبي جرګې څه هلې ځلې یا د هغوی خدمات ډېر زیات دي، خو د بدقسمتۍ د وجې نه مونږ د هغوی نه پاتې وو، د کیمرې د سترګې نه یا د سوشل میډیا نه مونږ پاتې وو. نو دا زه ډېره مننه کوم د جان لالا او د کیف صاحب چې هغوی رالل او مونږ یې ملګرو سره شیر کړو په سوشل میډیا باندې مونږ شیر. السلام علیکم. زه د دې چشمای اوسېدونکی یم او زما نوم زعفران علي شاه دی. د پښتو جمال ادبي جرګې سره تعلق ساتم. دا د خوشحال خان بابا مزار دی چې دا ډېر لوی غړی دی او ډېر یو لوی دروند شاعر، یو هستي ده، موږ دپاره یو سبق دی او دی چې کوم کتابونو کې څه خبرې موږ له پرېښي دي او څه کار یې کړی دی، نو موږ له پکار دي چې په هغه ټول شاعرانو ټول شاعران موږ ټول پښتانه په خبرو په کتاب باندې عمل وکړو او د هغې نه کار واخلو. الله دې دغسې نور غړي هم پیدا کړي چې موږ له راتلونکو بچو له راتلونکي مستقبل له ټولو له دغسې خبرې او دغسې کار دغسې ترقي پرېږدي. دا زموږ سوال دی او موږ به نور څومره صفت موږ د دی کوم نو دومره کم دی، خو بس الله پاک دی زموږ را روان مستقبل نور هم دغه څخه پیدا کړي چې خپلو درنو شاعرانو او د درنو غړو کار وکړي او د درنو غړو په خبره باندې عمل وکړي.